یو انسان دی ګناه کوي، یو ګناه وکړي ورپسې بله ګناه وکړي، یعنی ګناه پسې ګناه. او د سترګو حفاظت ډېر قیمتي بیان دی، راځي چې ټول یې ووایو. د الله د دین نه د لرې کېدو یو غټه وجه چې واضحه ده هغه دا چې موږ د سترګو حفاظت نه کوو. ځکه چې ګناه نه ده، ګناه دا یاده که ګناه اثر لري، اثر په فرد، اثر په معاشره. لازم د دې اثرات یو اثر د ګناه دا دی چې تا به د دین نه لرې کوي. دا خو واضحه خبره ده. ولې الله قرآن کې دا ویلي دي چې نیکیانې بدیانې ختموي، او ولې رسول صلی الله علیه وسلم صحابي ته نصیحت کړی دی چې په بدۍ پسې نیکي کوه؟ وجه د هغې دا ده چې کله سړی په ګناهونو کې اخته شي او په ګناه پسې ګناه کوي، په ګناه پسې ګناه کوي، نو د ده په دې زړه باندې توروالی راشي او دا زړه یې زنګ شي، د الله نه لرې شي. اوس موږ خو انسانان کمزوري مخلوق یو، د الله زموږ نه کېږي خطا، زموږ نه کېږي ګناه، خو په ګناه پسې چې نیکي وکړي نو د هغې هغه اثر ختم شي. خو چې په ګناه پسې ګناه کې، په ګناه پسې ګناه کې، هغه زړه بلکل تک تور شي، هغه زنګ شي، زنګ کلا بل ران علی قلوبهم. الله د نظر خیال نه ساتل. ولې ما خاص دا خبره ذکر کړه؟ اگر که ډېر ګناهونه کېږي، دا یو به دې ذکر کړه چې دا ګناه ډېره عامه شوې ده. او زه اکثر ملګرو ته وایم، زه یم نږدې وخته پورې به د پردۍ زنانه ته که ته پردو زنانو ته یا د زنانو پردو نارینو ته بېوجې که ته، دا به یو غټه ګناه شمارله کېده، او ده غټه ګناه. اوس د دې ګناه سره دا خلک دومره عادت شوي دي، والله که موږ ته دا ګناه ښکاري، په فیسبوک کې د جنۍ تصویر راغی، په یوټیوب کې راغی، په بل څه دغه کې راغی، دقه شان ورته ناستي. ښځه ته په ګناه کې نه یې اخته، یا زنانه ته ووایي هغې ته ته په ګناه کې نه یې اخته. یعنې موږ ګناه پته نشته چې د نظر د حفاظت به څه ته وایي. که تاسو ما پوه کولی شي ما به پوه کړي. فیسبوک کې تا ته اجازت دی چې څه ګورې ګوره، په ټیک ټاک کې چې څه ګورې ګوره، په یوټیوب کې چې څه ګورې ګوره. ښه نو دا نظر حفاظت وایي څه ته؟ دا حرام پکې څه دي؟ یعنې په دې خو چې موږ څوک پوه کړي که نه چې دا حرام پکې څه دي. نو د سترګو دا حفاظت نه کول دا هغه ګناه ده چې نن سبا ډېره عامه شوې ده. او الله رب العزت مؤمنانو ته امر کړی ده، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. ووایه ای پیغمبره دې مؤمنانو سړو ته، او په دې پسې کوم آیت دی زنانو ته، چې د خپلو سترګو د نظرونو د خیال وساتي. سبحان الله، دې آیت کې الله وایي. ځکه زه تاسو ته وایم چې قرآن کې سړی سوچ وکړي که نه، او فکر، دا ډېر ناشنا کتاب الله را لېږلی دی، او موږ به پې چېرته ماړه نه شو. خو که موږ پکې سوچ او فکر وکړی، الله وایي ذلک ازکا لهم، ذلک ازکا لهم. مؤمنانو ته ووایه چې د نظرونو د حفاظت وکړي. یا الله ولې ته دا پابندي لګوې په مؤمنانو باندې چې هر څه ته نشئ کتی؟ ولې ته مؤمنانو ته یا الله دا وایې چې د نظرونو حفاظت وکړي؟ وایي ذلک ازکا لهم. ازکا لهم معنا دا د دوی دپاره پاکوونکي ده د ګناهونو نه، د عمل پاکوونکي د دوی لره د ګناهونو نه. ځکه چې اکثر ګناهونه یا د ګناهونو ابتدا هغه د نظر نه کېږي. دا ګناه نن سبا ډېر عامه شوې. او زه تاسو ته د یو ورور، د یو دوست په حیثیت، یو میلمه په حیثیت، ځکه چې زموږ د عادت ته چې کوم ځای ته میلمه لاړ شي، خصوصا پښتانه د میلمه څومره قدر او اکرام کوي. دلته قدر او اکرام دا چې تاسو زما دا خبره زړه ته کوزه کوي. په حیثیت د ورور درته دا وایم، د نظر حفاظت کوئ، د خپلې سترګې د خپل نظر کنټرول کوي. مه ګورئ په دې باندې هغه څه ته چې الله پرې ناراضه کېږي. ګوره دا سترګې موږ له الله راکړي دي. که زه اوس دا قلم راوالم او تاسو کې یو کس له ورکړم چې دا پین واله زما طرف نه تحفه، او دی بیا راولګي په دې قلم باندې په یو پاڼه باندې ما ته کنځلې ولیکي، په ما پسې بدې ردې وي، زه به څومره خفه شم چې ګوره ما وله قلم ورکړو. ویې کړو دا چې قلم یې راواغېستو ما پسې بې کنځلې ولیکلې. ښه کاري وکړو که بد کاري وکړو؟
بدکاري وکړو. دا سترګې الله ما او تا له راکړي دي، ما او تا پې هغه څه وکړو چې د څه نه الله منع کړي وو. دا موږ د الله سره وفاداري وکړه که بېوفایي مو وکړه؟ بېوفایي مو وکړه. دا سترګې کنټرول کړئ. او ګوره که موږ دا وایو که نه چې نه زه چې دا موبایل کله ګورم زه د شپې یم ځان له ګورم، یا زه طلایي کې پروت یم، یا زه خو ګاډي کې یم، یا زه کمره کې یم. الا یعلم من خلق، کوم رب چې دا مخلوق پیدا کړی دی هغه به نه پوه، هغه ته نه ویني. هغه رب چې د هغه په باره کې قرآن کې ځای په ځای دا خبره راغلې ده، علیم بذات الصدور، په زړونو باندې د زړونو. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. دا نفس چې تا ته کومې وسوسې راچي که نه، زړه کې چې کوم خیالات اوړي راوړي، الله رب العزت په دې پوه دی، ستا په دې کار به نه پوه. دا به ورته نه پته چې ته څه ګورې او څه کوې او څه نه کوې، دې نه به نه خبره. د شپې تیرې به ته د الله نه پټ کړي، کمبل به ته د الله نه پټ کړي، د کمرې دا 4 دیوالونه به ته د الله نه پټ کړي. یا که ته ځان پسې ور را بند کړي یا کړکۍ بنده کړي نو ته به د الله نه پټ شي، الله نه به پناه شي. دې ته سوچ وګوره، زموږ رب موږ ته ګوري. او چې دا خبره دې ښه دا قیمتي او بهترین بیان چې تاسو واورېدو. دغه شان بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.